زه خپل میلمه عمرزاده خالد بیټني ته بلنه ورکوم چې هغه موږ ته دا وایي. زه خو اول تا ته خالد بیټني صاحب لکه د پرویز کوټکټ صاحب مخکې موږ یو سټوډیو ته راغلی ده او زه تا ته د اول وار چې ته د امن ریډیو 88.4 FM ټانګ سټوډیو ته رالې نو زه تا ته سټوډیو ته په راتلو باندې زه تا ته هرکلی وایم. ډیره مننه رضا صاحب. اول خو زه تاسو ډیره د مکمل د ریډیو 88.4 پوره ټیم چې څومره ده دې زه ډیره شکریا ادا کوم خصوصا د تا هم چې ما ته مو بلنه راکړله او خپل پروګرام شو مو شریک کړم. ته موږ ته دا ووایه چې تا دا شاعري چې ده دا تا له کله نه اخیستې ده او دا څه وجه وه چې تا دا خو جي ما لکه زه په ډي خان چې وم ارماني صاحب سره ما دا خبره وکړه چې یاره یو چینل یې ول راځي داسې انټرویو اخلي دې په بارې چې خو هغه ته موږ لکه فورا ډایرکټ دا خبره وکړه چې کیمرې ولګولې او ډایرکټ دا خبره وکړه چې ته مین سوی نو ما ورته وویل چې ته انټرویو اخلې که ته دا هغه کوي چې تا شعر او شاعري د کومې په وجه باندې اخیستې ده نو ما په هغې ته وویل چې یاره دا ناکامه دا انټرویو ځکه چې دا ټوله دنیا مینه ده خو دا د الله پاک یو انعام ده چې چاته یې ورکړي که نه ټول خلک تا هم محبت کړی ده بل هم محبت کړی ده خو دا یو انعام ده چې چاله یې ورکړي. مینتوب خو صرف دې ته نه وایي مینتوب خو یو سړی په وطن میني په خپلې خاورې میني چوک په خپل مور او پلار میني چوک په ورور باندې دا ټوله مینه چې ده خپل کلام پیش کړي نو دا به تا ډېره مننه. کلام خو به رضا صاحب ته مخکې ما ور اورېدلی شاعرانو به بهرحال په مشاعرو چې اورېدلی خو بهرحال یو څو شعره به درته ووایم چې ملا پوهېږي د قرآن په ټکو ملا پوهېږي د قرآن په ټکو زه هم پوهېږم د جانان په ټکو لکه چمن پکې ځلیږي ستوري رب ښایسته کړی د اسمان په ټکو ای د مومن بچیه علم زده که عمل چې ونه کړې شیطان په ټکو ای د مومن بچیه علم زده که عمل چې ونه کړې شیطان په ټکو هغه بلال چې رضا کړو که نه شپه یې سبا کړه د اذان په ټکو هغه بلال چې رضا کړو که نه شپه یې سبا کړه د اذان په ټکو د یار کیسو کې عجیبه اثر و داسې یې زه کړه مسلمان په ټکو ما د جانان مینه ساتله پټه ظاهره خولې نه شوه زبان په ټکو راک د پښتو هر چاته خوند ورکوي خالد ووایه داستان په ټکو. ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر زبردست. خالد صاحب تاسو یو بل غزل خو به بالکل یو بل غزل درته ووایم چې ور به یې نه کړم په سرو زرو دا وطن ور به یې نه کړم په سرو زرو دا وطن ور به یې نه کړم په سرو زرو دا وطن مونږ ساتلی دی په زغرو دا وطن پښتانه پکې بلا زیات شهیدان شول چې ګټلی له کافرو دا وطن ډېر ښه پښتانه پکې بلا زیات شهیدان شول چې ګټلی له کافرو دا وطن کاڼې غرونه یې بیا دومره قیمتي دي لکه وي چې ملغلرو دا وطن کاڼې غرونه یې بیا دومره قیمتي دي لکه وي چې ملغلرو دا وطن که د سره غره او تیرا غرونو ته لاړې او تیرا غرونو ته لاړې داسې ډک ته له ګرګرو دا وطن که د سره غره او تیرا غرونو ته لاړې داسې ډک ته له ګرګرو دا وطن ترانې د حقیقت خالده وایه آباد هم که په سندرو دا وطن. ډېر زبردست ډېر زبردست اورېدونکو تاسو د عمرزاده خالد بیټني غزل واورېده. زه یو وار بیا